څنګه دود دا نو ختمیږي خوندور معلومیږي او دغه السلام علیکم څنګه یاست دوستانو ښایست په خیر یاست. زه نن راغلی یم چې تاسو ته وچه غوښه پخه کوم. وچه غوښه په یخي باندې ډېره خوند کوي. تاسو ته پته ده که نه؟ تاسو ټول زما چینل سبسکرایب وکړئ، ما سره ملګري سئ. زه اوس پخوم، تاسو وګورئ، زده کړئ. دوستانو دا وچه غوښه ده، تر اوسه دغه زه به دا پخه کوم تاسو ته. هو دوستانو دا دی، دا پیاز، سیر، ادرک، مرچی او دا وچه غوښې. دا د غوښه زه د کندهار نه راوړې یم، مور مې د کندهار راوړې ده، زه نه. ما سره ملګري سي اوس. دا دی دوستانو، زه لومړی څه شی اچوم؟ غوړي زه ډېره کم اچوم، ځکه چې هغه د غوښې سره څه شی شته؟ دومبې شته، او ډېر بس. درپسې څه شی اچوم؟ پیاز. دا پیاز زما دونه اوښکې راوړله، زړه مې بیخي په درد راغلی په قرآن. امانم ګورئست، داسې وګورئست. دا دی دوستانو څنګه چې ما تاسو ته وویل، دا د پخېدو په حالت کې دی، او دا هم وریجې دي، وریجې هم پخوم، وچه غوښې او وریجې ورسره. دوستانو اوس په دا دیګي باندې څه شی اچوو؟ وریجې اچوو. وریجې چې مو واچول دوستانو، اوس په دا دیګ باندې موږ څه شی اچوو؟ وریجې هم ورسره پخه کړو که نه، بیا ښه خوند کوي. بسم الله. 1 منټ دوستانو. دا پکښې یو نوکي نمک ور واچوو د دې په دننه، یو دوه دانې بس دی، چې وچه غوښه ده، وچه. او دا داسې وینې دا دي دوستانو. اوس انتظار وکړئ چې دا پخه شي. السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ په خیر. لکه څنګه چې معلومیږي ساجو ټول هغه سوی ورته ټول اشپزي یې کړې ده، ټول شیان جوړ کړي ده. راځئ چې تاسو ته راښکاره کړم. وګورئ څومره ښایسته ده، او دا هم وګورئ، او دا وګورئ څومره ښه خوندور وریجې، سپین وریجې ده. نو ګورو چې انشاءالله څنګه اشپزي یې کړې ده. دا خو د خوړلو د بعده معلومېږي، د ټسټ کولو د بعد. نو دوستان ټول واسې زموږ یوټیوب چینل فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، او د بل بټن ولګوئ چې زموږ نور ویډیوګانې هم تاسو ته شي. او دا چې موږ په پلیټ باندې راشیو کړلو، تاسو ته راښکاره کوو چې څنګه راغلی ده. اوس هم کار یې پاتې دی. دا وریجې باید د قورمې سره یو ځای شي، لاندې پلو پخه کړی یو. تھینک یو دوستانو، ډېره مننه. اوس الله په امان. دوستان السلام علیکم. دا دی، دا هم تیار سو. دا به انشاءالله زه دلته واچوم. دا هم په دې خو هله ټایم سس. واو ساجو ماشاءالله، وګورئ څنګه دود پرې نه وځي. زه خو په خبرې یم شاید ته مزېداره پخ کړې. دا اوس داسې په سر باندې راوړي وریجې. دا دی دوستانو، اوبه هم نو کې پرې څه شي کړی شی وکړئ. بس دا اوبه لري،
زیره اوس زه یو نوکې دغه زیره پکښې کې اچوم چې یو نوکې خوندوره راسي که نه. اوس دا د څو ساعت لپاره ایږدي؟ دا د نیمه ګنټه دپاره. نیمه ګنټه بعد دا به انشاءالله نیمه ګنټه بعد دوستانو دا به انشاءالله جوړ سم. نو دوستانو اوس ساجو ځای چې دا شیان جوړ کړي. دا لایټونه ولې بند دي؟ دا لایټونه څنګه ښایسته پخه کړې ده. ساجو خو ماشاءالله ډېر کاروباری ده. چای ستنو قربان ماشم چای نو باران راز قربان. سلام علیکم دوستانو بیا شرالو موږ د ختمېدو په مانا کې یو دا د نو ختمېږي. راکه دا ما خوندور معلومیږي دوستانو. دوی باید وایي چې خوندوره ده که نه. وګورئ دا ما ته خوندور معلومیږي. د وریجې رنګ وګورئ دوستانو. رنگ یې څونه ښایسته راغلی ده. نو بالانو موږ دا خورو. ستاسو په نصیب هم وشي. امین د هر چا چې خوښه ده. دا زما د لاس ګزار نه شي پروګرام ورګیا. وی دا یو غوړی څو په یو غوړي باندې ټول 4 کسان باندې څونه غواړې؟ سمه ده نو ایلیک دا یې هم پر سر واچوم. دا 1 2 ټولې اچوم 1 2 3 4 موږ میلمه هم ناسته چې دونه یې وږې سوي دي دونه وږې دا بوزه نو ته بوزه نو بالا نو زه به دا ویورم. ویورم بله وګوره ګیلاسونه هم راوړه. دا بوزه هلته د دوستانو سره الله پاماني وکړه. زما له طرفه هم الله پامان دوستانو مننه لوي. زموږ بل ویډیو ته په تمه اوسه. د بل ویډیو په انتظار دی. خو ته زه نشم کولی چې دا واخلم. خو دا بند کوه که نه بند نه کړم ښه دوستان وګوري. دغه مکروني څومره خوندور معلومیږي او دغه نو قربان تاسو وکتله دلته چې موږ دا پخه کړې وه. دوستانو د زموږ بل ویډیو په تمه کې اوسئ. انشاءالله بل ویډیو هم تاسو ته جوړوو او ژر تر ژره چې کولی سئ زموږ د بل ویډیو په تمه کې اوسئ. موږ تاسو ته ویډیوګانې ډېر زیات جوړوو. نو قربان موشم دا بیل بټن باندې کلیک وکړئ سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو الله پامان.